دوستانو سلامونه. نن تاسو ته زه درته درښایم چې موږ څنګه کولی شو په فیسبوک کې اعلان وکړو. یعنې اعلان چې دی هر وخت په صفحه کې کیږي. یعنې موږ څنګه کولی شو چې د صفحې له لارې مثلا خپل صفحه پروموټ کړو، اعلان ترې ورکړو، او یا داسې نورې لیکنې سره څنګه کولی شو چې پروموټ کړو، اعلان ترې ورکړو، او یا د یو دوست لیکنه یا د یو دوست پلورنځی د دکان او د دفتر ادرس دا شان موږ څنګه کولی شو چې په ډېرو خلکو باندې ووینو، اعلان ورکړو. نو د دې لپاره چې موږ دا کار وکړو، موږ او تاسو ته یو شی مهم دی، اړین دی، هغه دا چې موږ باید ماسټر کارت ولرو. موږ کولی شو چې د ماسټر کارت په واسطه باندې اعلانونه وکړو، ځکه ماسټر کارت یو بین المللي یو نړیوال کارت دی چې فیسبوک او دا ټول کمپنۍ دا کارتونه مني. بیا دوی د هغې اعلان په مقابل کې ستاسو څخه پیسې غواړي. نو تاسې باید ماسټر کارت ولرئ او په ماسټر کارت کې پیسې ډالر ولرئ، او ټول اعلانونه په ډالر باندې کېږي په افغانستان کې. نو د دې لپاره چې موږ دا کار وکړو، باید موږ لومړی یو صفحه ولرو. کوم صفحه چې موږ غواړو پروموټ یې کړو یا د هغه پوسټونه بوسټ کړو، په نور خلکو باندې ووینو، باید یو صفحه ولرو او د صفحې تر څنګ ماسټر کارت ولرو او په ماسټر کارت کې پیسې ولرو. نو د دې لپاره چې دا کار وکړو، موږ او تاسې باید لومړی د ماسټر کارت ټول خصوصیات، د ماسټر کارت نمبر او هلته یې 3 کود، نور سی وي وي ورته وایي، هغه نمبر 3 عدد دی د ماسټر کارت پر شا باندې لیکلی. دا ټول باید موږ په فیسبوک کې د پیمنټ په آپشن کې ور اضافه کړو. له هغه څخه وروسته بیا موږ کولی شو چې اعلان وکړو. اوس مثلا زه غواړم چې ماسټر کارت لومړی د فیسبوک په پیمنټ کې اضافه کړم، وروسته بیا اعلان په وکړم. نو لومړی موږ او تاسو راځو فیسبوک خلاصوو. له فیسبوک خلاصولو څخه وروسته دلته تاسو وینئ دغه 3 نقطې چې دي، دغه پر دې باندې به کلیک ووهئ. کله چې پر دې باندې کلیک ووهئ، تاسو ته دلته دوستانو یو سیټینګ درته راځي. تاسو وینئ دا د سیټینګ صفحه. کله چې دا درته راغله، نو تاسو به په سیټینګ اینډ پرایوسي باندې دلته کلیک ووهئ. پر سیټینګ اینډ پرایوسي چې مو کلیک ووهئ، له هغه څخه وروسته به پر سیټینګ باندې سیټینګ به انتخاب کړئ. دلته پیمنټس به انتخاب کړئ. دلته تاسو دوستانو وینئ په دا لومړي سر کې لیکلي دي نیو کریډیټ کارت او یا پیپل. په پیپل باندې موږ اعلانات کولی شو. یعنې تاسو غواړئ که په کریډیټ کارت باندې اعلانات وکړئ یا په پیپل باندې اعلانات وکړئ، تاسو کولی شئ چې اعلانات به وکړئ. نو د دې لپاره چې موږ اعلانات وکړو، باید د خپل کریډیټ کارت ټول مشخصات هلته ورته ورکړو. راځو موږ او تاسو کریډیټ کارت کاروو. په افغانستان کې تر اوسه پورې پیپل نه دی جوړ شوی، نو موږ کریډیټ کارت انتخابوو. دلته تاسو وینئ ملګرو په لومړي اپشن کې تاسو څخه د کارت نمبر غواړي، د کریډیټ کارت باندې دا نمبر لیکلی یې. په دوم اپشن کې هغه د ستاسو څخه میاشت او کال غواړي چې په کومه میاشت او په کوم کال باندې ستاسو د کریډیټ کارت له منځه ځي. د هغه څخه وروسته به تاسو دلته کنټري باندې انتخاب کړئ، مثلا ما افغانستان انتخاب کړئ. کله چې دا ټول مو سر ته ورسول، دلته په دغه بغل کې لیکلي دي سیو، دا به دلې سیو کړئ دا کارت. کله چې مو دا سیو کړئ، نو تاسو بیا کولی شئ چې راسئ خپل هره صفحه چې تاسو وغواړئ پروموټ یې کړئ. تاسو کولی شئ چې خپل صفحې پروموټ کړئ. مثلا اوس زما دا صفحه ده، زه غواړم چې پروموټ یې کړم. کله چې مو هلته هغه کارت اضافه کړئ، تاسو یو بل اپلیکیشن د فیسبوک پیج په نامه باندې دا اپلیکیشن که ولرئ او بیا دې ته ساین ان شئ، دا هم په آیفون سیستم کې شته او هم په انډرایډ سیستمونو کې شته. نو ښه خبره ده چې دلته تاسو ته ټول مشخصات بیا راوړي. او که چیرې د دې له لارې نه داخلیږي، دلته کولی شئ چې د فیسبوک د لارې هم داخل شئ. کله چې فیسبوک مو پرانیستی، دلته راسئ، دا 3 خطه چې مو ووهله، دلته ستاسو صفحې درته ښیي. له دې ځای څخه هم کولی شئ چې تاسې اعلان وکړئ، او یا که د فیسبوک منیجر څخه وغواړئ هم کولی شئ. مثلا زه غواړم چې اوس خپل صفحه یا یو پوسټ اعلان ته ورکړم، مثلا ډېر خلک یې وویني. دلته تاسو وینئ پروموټ لیکلی دی. تاسو چې پروموټ ووهئ، که غواړئ چې نوی پروموټ وکړئ، نو پروموټ یور پیج دا به ووهئ. او که غواړئ چې خپل پوسټ په خلکو باندې ووینئ، نو بوسټ یور پوسټ دا به ووهئ. مثلا زه تاسو اوس درښایم چې موږ څنګه کولی شو خپل صفحه پروموټ کړو. پر پروموټ یور پوسټ باندې چې مو کلیک ووهئ، له هغه څخه وروسته دلته به تاسو خپل اودینس معلوموئ، یعنې هغه کوم کسانو ته تاسې غواړئ چې د خپل صفحه ور وښایاست. دلته څو اپشنونه دي. مثلا زه وایم چې ټول افغانستان دلته انتخابوم. دلته لاندې تاسو ته مقدارونه درښیي، یعنې د ورځې په $1، په $2، په $3، په $5، یا تاسې چوز یور اون خپله دلته انتخابولی شئ هر څو ډالره چې ورکوئ.
مثلا زه وایم د ورځې په $1 باندې دلته تاسو ته ورځې درښیي چې څو ورځې. اوس دلته 15 ورځې انتخاب دی. مثلا که تاسو غواړئ چې دا کمې کړئ دلته دغه منفي ووهئ، تاسې ورځې کمولی شئ. مثلا زه وایم چې 1 ورځ د 1 ورځې لپاره هغه کم ماسټر کارت چې تاسو هلته اډ کړی تاسو جمع کړی دلته تاسو ته هغه راوړي. مثلا تاسو په کم ماسټر کارت باندې پیمنټ وکړئ، پیمنټ میتود دلته تاسو ته راوړي. نو له هغه څخه وروسته به تاسو پروموټ یور پیج ووهئ، ستاسو صفحه به پروموټ سي. او یا که تاسو غواړئ چې یو پوسټ بوسټ کړئ، یعنې په ډېرو خلکو باندې ووینئ، نو تاسو دغه ځای ته چې رالاست وروسته به بوسټ یور پوسټ انتخاب کړئ. له دې څخه وروسته تاسو کولی شئ چې مثلا هر پوسټ چې ستاسو زړه وغواړئ هغه بوسټ کړئ. مثلا زه غواړم چې دغه پوسټ بوسټ کړم. کله چې باندې کلیک مې ووهئ نو دلته تاسو کولی شئ چې هغه اودینس ورته انتخاب کړئ چې کوم خلک ستاسو صفحه دا پوسټ وویني. مثلا دلته په دا لومړي سر کې دا ګول چې لیکلی وایي ګیټ مور انګیجمنټ او یا ریسیو مور میسیج. که غواړئ چې خپل د دغه اعلان د لارې څخه ډېر میسیجونه لاسته راوړئ نو لاندې دانه به انتخاب کړئ. او که غواړئ چې ډېر خلک یې وویني نو دا ګیټ مور انګیجمنټ مې انتخاب کړئ. اودینس هم دلته تاسو وینئ، مثلا ولایتونه ورکوئ یا نور ځایونه ورکوئ، هغه ستاسو پورې اړه لري. او ټوټل باجټ غواړئ چې دغه پوسټ د ورځو لپاره مثلا که غواړئ چې 1 ورځ وسي نو دلته به تاسو 1 ډے انتخاب کړئ. 1 ډے که چیرې په $10 تاسو دا پوسټ کړئ نو د 11,000 څخه تر 33,000 نفره پورې به دا ستاسو پوسټ وویني. که غواړئ چې دغه بیې قیمت یې لږ کړئ مثلا په $1 باندې هم تاسو کولی شئ چې دا پوسټ بوسټ کړئ. د 1,020 څخه تر 3,300 نفره کولی شئ چې په $1 باندې په ورځ کې دا ستاسو پوسټ وویني. له هغه څخه وروسته به بوسټ ناو پر دغه باندې کلیک ووهئ، ستاسو پوسټ به بوسټ سي. دوستانو هیله ده چې تاسو پوه سوي یاست. که چیرې کومه ستونزه وي نو تاسو راته کمنټ وکړئ، انشاءالله ستاسو ستونزې به حل کیږي.